عجب خان 220 سانتي متره لوړ قد لري. هغه غوښتل چې خپل د لامبو وهلو ډنډ دومره له اوبو ډک کړي څومره چې د ده خپل قد دی. معنا دا چې 220 سانتي متره اوبه پکې ډنډ کړي. د اوبو سطحه په هره یوه دقیقه کې 6 سانتي متره پورته کېدله او له 10 دقیقو وروسته غوښتل شوې اندازې ته ورسېده. وایي تاسو په ډنډ کې د اوبو سطحه یعنې سانتي متر سره د وخت یعنې دقیقو سره د وخت د تابع په شکل ګراف کړئ. نو دلته مونږ ته یوه په زړه پورې خبره دوی دا کوي چې له 10 دقیقو وروسته وایي چې د اوبو اندازه غوښتل شوي د اوبو سطحه غوښتل شوي اندازې ته ورسېدله او مونږ پوهېږو چې غوښتل شوې اندازه څومره ده. غوښتل شوې اندازه د عجب خان د قد عمره ده کوم چې 220 سانتي متره ده. نو دوی داسې راته وایي چې 10 دقیقې وروسته د اوبو سطحه څومره لوړېږي په ډنډ کې 220 سانتي متره دا پکې لوړېږي. نو مونږ کولی شو چې دغه 20 دقیقو کې وروسته 220 سانتي متره دغه ټکی په دغه ګراف کې جوړ کړو. نو دلته مونږ سره وخت دی په دقیقو باندې او دلته د اوبو سطحه ده په سانتي متر باندې. مونږ پوهېږو چې 20 سانتي متره به 20 دقیقې وروسته به د اوبو سطحه څومره رسېږي 220 سانتي مترو ته. دا ټکی راوړو دې ځای ته یې راکش کوو. دلته راغله اوس بله خبره ده چې دا بله نقطه به چېرته وړو تر څو یو دوهمه نقطه موږ ته په لاس راځي او هغې نه بیا دغه مستقیم دغه ګراف ورڅخه تېر شي. اوس لپاره خو دغه نقطه چې ده بې ځایه ده. دلته ښایي تاسې اوس فکر وکړئ چې په پیل کې په ډنډ کې د اوبو سطحه څومره وه 0 وه خو دلته یې موږ ته داسې څه نه دي ویلي. نو امکان لري چې کله چې د اوبو په ډکول باندې پیل وشو په ډنډ کې د اوبو یو څه اندازه مخکې نه پرته موجوده وه. نو موږ باید په دې اړه لږ څه فکر وکړو. نو دوی دلته موږ ته وایي چې په هره یوه دقیقه کې 6 سانتي متره د اوبو سطحه څنګه کېدله پورته کېدله. نو چې په یوه دقیقه کې 6 سانتي متره پورته کېږي او 20 دقیقې وروسته 220 سانتي مترو ته رسېدلی وي. نو داسې به ووایو چې په 10 دقیقې مخکې به د اوبو سطحه څومره وه کله چې په یوه دقیقه کې 6 سانتي متره سطحه لوړېږي. نو په دې حساب سره په 10 دقیقو کې به څومره سطحه لوړېږي د اوبو 10 ضرب 6 شپېته سانتي د اوبو سطحه لوړېږي. نو کله چې 20 دقیقو کې 220 سانتي متره وي نو 10 دقیقې مخکې به د دې نه 18 سانتي ښکته وي. نو دلته موږ راځو دې ځای کې به شي 10 دقیقو دپاره دا به شي 200 280 180 او 180. نو 220 نه چې 18 سانتي کم شي 180 ته رسېږي. نو دا ټکی موږ راوړو دلته یې برابروو. دا ټکی دلته راغی معنا ده چې 10 دقیقې مخکې موږ 18 سانتي ښکته د اوبو سطحه لرله. نو 220 منفي 18 مساوي کېږي 180 سره. ښه نو ګراف خو موږ جوړ کړو. اوس ګورو چې دا سم دی که نه. دلته که وګورو موږ ته ښیي چې په کله چې د ډنډ په ډکولو پیل وشو نو 100 سانتي متره اوبه پکې ولاړې وي. نو 20 دقیقې وروسته دا ډنډ ډک شوی دی 220 سانتي مترو ته رسېدلی. معنا ده چې 100 نه چې 220 ته ځو 120 سانتي متره اوبه په څومره وخت کې ډکې شوي په 20 دقیقو کې. نو 120 تقسیمې 20 بېرته څو کېږي دا کېږي 6 سره کوم چې دلته موږ ته صحیح معلومات راکړل شوي. یعنې په هره یوه دقیقه کې 6 سانتي متره اوبه پکې څنګه شوي دي ډکې شوي دي. نو دا ځواب زموږ سم دی. راځو دلته یې چک کوو ګورو چې ځواب سم دی که نه. نو وینو چې ځواب سم دی.